روژه به تیره په سفر کړم، اختر ته کلي ته درځم خوشحاله یمه. اول روژه وي بیا اختر وي، په بېلتانه پسې وصال دی رابشینه. اختر نږدې دی روژه لاړه، لیلا به چاته سرې منګولې ښکاروینه. خاونده ژر تر ژره اختر کړې، چې د مینو سره وشي دیدنونه. هغه ساعت د اختر ورځ ده، چې د څلور سترګو سره وشي دیدنونه. شپه د اختر وه که د قدر، چې د اشنا سره مې وشول دیدنونه. اختره څومره بختور یې، په تا کې کېږي د مینو دیدنونه. د اختر د خوشحالیو په ورځو کې د میلمنو د احترام او عزت په خاطر ډول ډول خوراکي توکي مخته ږدي. په افغانستان کې عموماً کې کلچې، وچه میوه او تازه میوې دود دي، چې په دې ورځ د هر خان او غریب کره دا هر څه پیدا کیږي. خلک سهار وختي نوي کالي اغوندي او د اختر د لمانځه لپاره ځانونه تیاروي. اختر معمولاً د کوچنیانو لپاره ډېر د خوشحالیو ډک وي، نو ځکه لویان دوی ته اخترۍ او د میلمنو لپاره پیسې ورکوي. بیا دوی دغه پیسې په خپل اختیار سره مصرفوي او د لوبو توکي پرې اخلي. د اختر په ورځ د ځان سینګار کړو، څوک دې په زړه دی چې ډاډه وهي ټالونه. اختر په منډه منډه راغی، نه منتکۍ شته نه د غاړې امیلونه. سالو یې دوه رنګه په سر کړو، په چا یې اختر کړو، چاله یې ورکړه ډېر غمونه. په اختر کې خلک نوي کالي اغوندي او په کورونو کې د ځانګړو میلمستیاوو تیاری کیږي او ښځې خپل یو لاس په نکریزو ښایسته کوي. هغوی چې سره خیښي کړي وي یا یې سره کوژدنه کړي وي، یو بل ته میلمستیاوې کوي، ناوې ته جامې او نور خوراکي توکي راوړي. لاسونه سره کړه په نکریزو، زه خامخا کوچني اختر له درځمه. اختر پرون تیر شو، دا د دامان کوترو نن سره کړل لاسونه. د اخترونو بله ځانګړنه دا ده، هغه څوک چې سره خفه وي او یا ترمنځ یې زړه بدوالی منځته راغلی وي، نو هغوی یو له بل سره پخلا کیږي او دوستي له سره تازه کوي. یو بل ته د اختر مبارکي ورکوي او د یو بل کورونو ته ورځي. اختر د جونو مبارک شه، وړکي د بل وطن مرغان دي لاړ بشینه.
اختر نږدې دی یاره راشه مبارکي به یو بل ته ورکوونه اختر نږدې دی روژه لاړه لیلا بسرې منګلې چاته ښکاروینه نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه هیله ده چې د خوشحالیو ډک اختر ولرئ د اختر په شپو ورځو کې د زاویه میډیا خپرونې مه هېروئ